د لوی او مهربان الله په سپېڅلي نامه مطالعه او کتاب لوستنه د ملتونو د ویښتیا خپلواکۍ ساتلو او له یو نسل څخه بل نسل ته د خپلو ملي دودونو او فرهنګ د لیږدولو لپاره تر ټولو مهم او اساسي اصل ګڼل کیږي. دلته په افغانستان کې هم کلونه وړاندې په همدې موخه د کتاب خپرولو هڅې وشوې او په همدې موخه د بیهقي تر نوم لاندې د دولت په چوکاټ کې یو ریاست رامنځته شو. دا چې بیهقي ریاست اوس د کتاب خپرولو په برخه کې څومره فعال دی او په دې برخه کې څومره فعالیتونه کړي دي، نن په همدې موضوع د دغه ریاست له مشر محترم عبدالعلیم ځانواک مفتي زاده صاحب سره مرکه لرو. له ده څخه به د بیهقي او ریاست اړوند د معلوماتو او فعالیتونو په هکله واورو. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. رئیس صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست عمومي فعالیتونه او مسؤلیتونه مو کوم دي؟ نحمده ونصلي علی رسول الکریم. نړۍ له تاسو څخه هم ډېره مننه کوو چې دې باره کې موږ ته وخت راکوئ او ستاسو ته ستاینې وړ دي چارې. مننه. ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي مهم فعالیتونه مو؟ موږ خو داسې د کتاب د چاپ، تألیف، تصنیف، تدوین، تخلیق او ژباړې برخه ده د چاپ اصولو سره. نو په هغه کې موږ څو امریتونه لرو. یو د قرآن کریم امیریت ده چې په هغه کې تفسیر او ورسره قرآن کریم چاپ ده. دوم د سالنامې یا کلنۍ په نامه ده، په هغه کې د وزیرانو په کچه د دوی بیوګرافي راځای کوو او د تاریخ په ډول ثبت او چاپو. دریم امریت زموږ د طب نشر ده. کوم کتابونه چې په دولتي کچه د شوشو معتبرو سرچینو او لیکوالانو لخوا لیکل کیږي هغه موږ چاپ ته سپارو او هغې کوو. او بل نوی ایجاد د یو بل امریت موږ د لومړي ځل دپاره وکړی چې تقریبا په دې 500 کالو کې 900 هغه د تالیف او ترجمې امریت ده چې ډېر اړین و. یعنې که موږ چېرې وګورو په علمي نګاه د کوم وزارتونه چې دلته دي علمي وزارتونه دا ټول د تالیف او ترجمې امریتونه لري او ریاستونه لري، خو موږ د وزارت په کچه امریت نه درلودی. نو دا هم لازمه وګڼله. بیا هم د پیشنهاد کوي هغه تشکیل سو. نو په دې کې تقریبا تر 7 ژبو پورې موږ ژباړن د ځان سره لرو چې ژباړه هم کوي او د تالیف تصنیف په برخه کې معیاري کتنې او د چاپ معیاري ترتیب برابروي. اوس د دې سره په څنګ کې بل عمومي مدیریت لرو چې د کتاب فروشۍ یعنې د کتاب پلورنځیو په اړه باندې ده. دلته موږ تقریبا په ښار کې 14 غرفې لرو چې همدغه غرفې زموږ دغه کم کتابونه چې په دولتي کچه دلته چاپېږي په وړیا یا په ارزانه قیمت باندې دولت ته تهیه کوي او د پلور لپاره د کیسې د هغو منابعو بیرته یو برخه عواید هم موږ لاسته راوړو. نو مخکې خو داسې و چې بیهقي پخوا ډېر پراخ تشکیل درلوده، حتی 2.5 کسانو پورې تشکیل درلودی. ډېر معتمد کتابونه د دې ځای چاپېدل او دا یو معتمده سرچینه وه د کتابو د چاپ. متاسفانه په وخت په تېرېدو سره د دې 20 کالو هغه ټول ولایتونو او زونونو کې چې کومې زموږ کتاب پلورنځي وي یا مدیریتونه وو هغه اکثره لاسه کړي دي. یوازې په مزار شریف کې اوس زموږ یوه مدیریت درلودی او دوري یوه پراخه پلورنځي درلوده. نو بیا هم وکولی سوی چې هغه پلورنځي بېرته له سره ورغوو او نور ولایتونو دپاره هم تشکیل جوړ کړی دی چې په ټولو ولایتونو کې موږ د کتاب پلورنځي دغه ولرو. اوس په دې وروستیو کې بیا د رئیس الوزرا صاحب سره لید کاته وکول د وزیر صاحب په غوښتنه. بیا راته د ناشرانو او خصوصي کتاب پلورنځي او مؤسساتو لپاره یو مدیریت تشکیل غوښتنه وکړه، هغه ومنل سو. اوس یې چارې روانې دي. دغه مدیریت به وکولای شي چې په وخت سره ټول کتابخانو څار او مهار وکړي رامنځته کړي. یعنې ځینې کتابونه چې په خپل سر چاپېږي یا داسې کتابونه وي چې زموږ د کلتور د اسلامي دستور خلافي یا د عنعناتو خلافي، نو د هغو په اړه چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د خپل اصولو مطابق وڅاري او مدیریت کړي. په دریم پړاو کې بیا د کارکتنې کمیټې غوښتنه وکړه د رئیس الوزرا صاحب سره، هغه هم راسره ومنل شوله چې دلته باید موږ سره داسې مسلکي خلک موجود وي چې
د هر مسلک یا د هر فن او هر بخش یو علمي سړی زموږ سره وي چې کوم کتابونه چاپیږي یا په افغانستان په هر ګوټ کې چاپیږي باید لومړی ځل مخکې تر چاپ یو د څارنه کتنه وشي او بیا له وروسته بیا چاپ شي. مننه رئیس صاحب، ستاسو د ریاست د کتاب خپرولو د ظرفیت په هکله معلومات راکوي. اوس بیهقي ریاست د کتاب خپرولو څومره ظرفیت لري؟ یعنی په یو کال کې تر څومره اندازې پورې کتابونه تاسو چاپولی شئ؟ موږ خو په رسمي ډول هر کال اصولا راځي چې کوم کتابونه تاسو چاپوي او په کال کې څومره کتابونو ظرفیت تاسو اداره لري چې هغه ترتیب کې او چاپ ته وسپاري. موږ سره شپږ 150 کتابونو پورې عام کتابونه غوښتنه وکړه او په دوم پړاو کې بیا د قرآن کریم چې مخکې کابلی تفسیر په ملي ژبو باندې ژباړل شوی ده، هغه تیر وخت کې چې کومه املا او انشاء هغه ډېره زړه وله. اوس کوم نوښتونه چې راغلي د یګانو یا د نورو د هغو په ضمن کې نیولو سره وکولی سوای چې یوه ښه معیاري پښتو باندې کټ مټ هغه ترجمه بېرته ترتیب کړو. دا کار هم تقریبا په 70% سوی ده او د فارسي برخه یا د دري ده هغه هم ترتیب سوی ده، چاپ هغه پای ته رسېدلی ده. اوس کوشش کوو چې په پشایي او ازبکي او د نورو ملي ژبو باندې هم کابلی تفسیر وشمارو. خو مهمه خبره دا ده چې د قرآن کریم برخه زموږ دپاره یوه دا مهمه برخه وه چې دلته موږ بسته امریت درلوده، یعنې دغه امریت د هېواد په کچه ده. بل ځای د قرآن کریم او د تفسیر د چاپ منبع نشته، نه کوم ارګان و اداره شته. دغه لپاره موږ له رئیس الوزرا صاحب څخه غوښتنه وکړه موږ چې سره مدرسې ته ورسو، کوم مسجد ته ورسو، کوم قرآن کریم راپورته کړو یا ایران یا د سعودي او یا پاکستان چاپي. او سره د خبرې چې موږ اسلامي مخینه ډېره سابقه ده، حتی هغه هېوادونه چې موږ اسلام وروړل هغه د زموږ د قرآن کریم د چاپ ته راځي. ښه حق خبره دا وه چې موږ باید دوی ته ولېږلی. د په همدې مخه موږ وکولی سوای چې تر 3 لکو پورې د قرآن کریم 18 قسمه نسخې ترتیب کړو. رئیس صاحب، د کتاب د چاپ د شرایطو په اړه که راته ووایاست، له خصوصي نشرانو سره د ستاسو فرق توپیر په څه کې دی؟ یعنی د کتاب د چاپ مصرف څومره د لیکوال په غاړه ده او څومره یې تاسو په غاړه اخلئ؟ دلته خو د وخت په تېرېدو سره داسې شوي دي او دا ښه پر ځای پوښتنه هم ده چې ځینې لیکوالان کتابونه لري خو دوی زړه نه ښه کوي چې موږ ترې راوړي یا یې مثلا ورچاپ کړو یا په چاپ کې همکاري ورسره وکولی شو، هم ستاسې له ادرسه موږ دوی ته هم اطمینان ورکوو. نو ځینې هغه کتابونه دي چې دوی حقوق موږ سره د ادارې ته وربخښي، په هغو کې موږ دوی ته تقریبا له 10 تر 20% پورې کتابونه دوی ته ورکوو. نور که د شخصي ګټه ترې اخیسته او که مطالعې دپاره چاته ورکول. خو هغه کتابونه موږ دلته چاپوو چې هغه د ولس غوښتنه وي، په هغه کې د ولس د اصلاح بهبود ګټې پکې وي او داسې هم نه وي چې تکراري کتابونه وي یا نور داسې کتابونه وي چې هغه د دې پر ځای چې ولس اصلاح کړي، یو ټولنه جوړه کړي، یو مضر تمام شي. نو هغه موږ خپل معیارونه ورته ټاکلي دي چې هغو معیارونو له مخې کار څو کتاب ولري موږ ورته چاپوو او یو اندازه معینه فیصدي هم دوی ته ورکوو. نور موږ هغه کتابونه چې پلورل کېږي بیرته د مالي بودیجې ته سپارو چې له هغې مخکې 2-3 ځل لپاره موږ بیا هغه کتابونه چاپوو. رئیس صاحب، په پلازمینه کابل ښار کې د بیهقي ریاست اړوند مختلفې غرفې وي د کتاب خرڅولو لپاره. اوس هماغه غرفې په څه حالت کې دي؟ څومره یې فعاله دي او که نه دي فعاله؟ غرفې موږ دلته تقریبا له 1200 تر 1400 فعاله غرفې لرو چې مخکې له کار لوېدلې وي. نو هغو دپاره بیرته لوحې او ترتیب برابر کوي. کوم اکثره موږ داسې دي چې په قرارداد ورکړي دي خلکو ته چې دوی له هغه څخه زموږ کتابونه او خپل کتابونه یوازې کتاب دپاره مشخصې دي چې بل څه باید پکې ونه پلورل شي ورکړي دي. خو متاسفانه هغه سابق په داسې ځایونو کې غرفې ولې چې د خلکو ګڼه ګوڼه یا علمي مرکزونه نه وو، هغه ځایونه یا د خلکو ګڼه ګوڼه بدله شوې ده یا علمي مرکزونه بدله شوي دي. اوس موږ د دې غوښتنه وکړه چې دغه زموږ دغه غرفې دي هغه ګڼه ګوڼې مرکزونو ته ولاړې شي یا کوم علمي مرکزونه وي چې خلک ځینې استفاده وکړي. خو د وروستي ځل دپاره هغه دا پیشنهاد هم راسره منل شوی دی او د ښاروالۍ سره خبره روانه ده چې په داسې ځایونو کې موږ ته ښار په دې برخو کې ځای راته راکړي چې هلته علمي خلک وي، مثلا مکاتب وي، مدارس وي، پوهنتونونه وي، له همدې کتابو استفاده وکړي. همدغه ډول موږ د زونونو په اړه پیشنهاد کړی چې هر زون کې موږ خپلې کتاب پلورنځي ولرو او په ولایتونو کې ولرو
نو دغه هم تر اوسه اندازه فعال دي خو په وخت خاطر موږ د نشان ماتل پاتې کړی دي چې په خوا مکم کتابونه چاپ شوي دي ډېر داسې په وایسو چاپ شوي دي چې کتابونه د ټولنې لپاره د خاص دغه نه لري. اوس کوشش کوو چې داسې کتاب چاپ کړو چې ډېر جالب او جاذب او خلک له هغه څخه مثبت استفاده پورته کړي. رئیس صاحب د روان کال په جریان کې موږ د بیهقي ریاست نه داسې خبرونه هم درلودل چې په لومړي ځل دلته د قرآن کریم د چاپ زمینه برابره شوه. تاسو مخکې یادونه هم وکړه. ستاسو یا د بیهقي ریاست له لوري چاپ شوي قرآن کریم نه به څه وخت د خلکو لاسته ورسي، یعنې څه وخت به چاپ شي او وبویشل شي؟ مننه. د شپرځای پوښتنه هم په دې خاطر هم چې دې ته موږ کوشش کوو چې ولس له همدې زیري څخه خبر کړو. موږ د قرآن کریم د 18 نسخو چې په هغه کې د لیکي یا لاین له مخې ترتیب شوي دي او نو هغه له 9 لاین څخه نیولې تر 18 لاینو پورې موږ کتابونه ترتیب کړي دي. په هغه کې مکمل سیټ د قرآن کریم هم ده چې 10 سپارې ده او په هغه کې اوله پاره او اخره پاره، اول 15 اخر 15 او مکمل سیټ ده هم ترتیب شوي دي. 15 لاین 14 لاین په ځینو ولایتونو کې داسې دي چې په جنوبي ولایتونو او ختیځ ولایتونو کې 14 لاین خلک درسي قرآن کریم ده چې حافظان او نور د پاره دغه خوښوي. او په ځینې شمالي ولایتو کې بیا 15 لاین صفحه تمام هم دی ورته وایي. دغه تدریس لپاره تجویدي قرآن کریم د چې هغوی خوښوي هغو دپاره هم ترتیب کړي دي. او نور د قرآن کریم د سایز له مخې هم مثلا غټ قرآن کریمونه واړه او ست د دې ټولو ترتیب موږ نیولی دی چې په بازارونو کې یا په نورو هیوادونو کې د قرآن کریم کم ډولونه دي هغه ټول په پام کې نیولي دي. موږ کوشش کوو چې په آینده کې موږ خپل په افغانستان کې افغاني چاپ قرآن کریم ولرو. نو دا د چاپ لړۍ انشاءالله الرحمن اوس هم جریان لري. موږ کوشش کوو چې په داسې معیار یا په داسې کیفیت چاپ کوو چې هم ارزان وي او هم کیفیت شوي د نورو هیوادو په پرتله. ډېر کوشش دې کوو او د رئیس الوزرا صاحب او د وزارت د مقام لخوا هم داسې راته ویل شوي دي چې قرآن کریم ډېر مهم ده. تاسو په ټولو چارو کې باید ډېر دقیق اوسئ چې نه اشتباه کې پکې وي او د چاپ له مخې هم دومره معیاري وي چې د نورو هیوادو په کچه باید ښه وي چې خلک له ورته ښه کړي. نو کوشش کوو چې تر روزي مخکې چاپ کړو او روزي ته باید هر کور او هر پلورنځي ته زموږ قرآن کریم رسېدلی. مننه. رئیس صاحب په علمي مرکزونو ځانګړي ډول پوهنتونونو او ولایتونو کې د خپلو استازولیو په هکله که راته ووایاست څومره پوهنتونونو کې اوس مهال تاسو کتاب خرڅولو غرفې لرئ یا په ولایتونو کې استازولۍ لرئ او که نه؟ د دغه لپاره موږ په پولی تخنیک کې پوهنتون کې او کابل پوهنتون کې کار اوس شروع ده. تقریبا 80% کار شوی ده چې هلته موږ اساسي پلورنځي جوړې کړي دي چې د مطالعې لپاره محصلینو ته ځای ولرو. هم د پلور سنۍ لپاره سهولتونه ورته جوړ کړي دي چې موږ خپل دولتي کتابونه یا هغه کتابونه چې محصلینو لپاره ډېر ضرورت یې د هغو هم دغه کړی دی. نو اوس فعلا په دې دوو پوهنتونونو کې موږ کار کړی دی. کوشش کوو چې نور پوهنتونونو ته هم د لړۍ پسې وغځوو. هغه مراحل لا پای ته نه دي رسېدلي. او ولایتونو کې هم تقریبا 6 ولایتونو ته موږ تللي یو. هلته هغو والیانو او د ځایي ښاروال سره چې کومې خبرې کړي دي هغو ټول راسره منلې ده. بیخي خوشحاله شوي هم په دې دي. نو ظاهري انسانو ته دغه ورکړی دی چې موږ سره په دې باره کې همکاري وکړي. نو هغه مراحل اوس د غرفو تر جوړولو پورې پاته دي چې جوړې غرفې هغه ځایونو ته ورسو یا دورې که چیرې لرې ولایتونه به دورې غرفې ورته جوړې تیارې کړو. یعنې تر هغه وخت چې قرآن کریم او دغه زموږ 10 قسمه کتابونه چاپېږي انشاءالله الرحمن په ولایتونو او نورو برخې د ښار مرکزي ښار کابل کې غذایي فعال وي. رئیس صاحب په تیرو کلونو کې تر ټولو لوی اندېښنه چې د خلکو وه هغه د ځینو استخباراتي کړیو پر مټ باندې دلته د هېواد په اکثره ولایتونو کې داسې کتابونو خپرول و یا داسې کتابونو ویشل و چې په هغه کې ویل کېږي په افغانستان کې قومي او ژبنیو تعصباتو ته اشاره شوې ده. که څه هم تاسو مخکې د یوې کمیټې تشکیل خبره وکړه، څومره کار هم تر دې وړاندې کړی؟ مشخص په تیر کال کې څومره کتابونه تاسو په همدې تړاو نیولي دي چې په هغو کې یا ملي ګټې په نظر کې نه وي نیول شوې یا د اسلامي ارزښتونو سره هغوی په ټکر کې وو؟ په دې اړه موږ په وزارت کې یو بل کمیسیون هم لرو. نو دغه کمیسیون د کتابونو د ارزیابۍ په نامه کوم کتابونه چې خارج ته ځي یا له خارج څخه کوم کتابونه راځي د هغو لپاره دا کمیسیون دی. دا کمیسیون هم زه د عضو په حیث باندې کار کوم.
داغه کمیسون په ملتیا موږ دومره وکولای سو چې تقریبا دلته دغه تاسو شته میز پروت په دې میز باندې موږ کتابونه چې عیسویت تبلیغ کړي یا نور ادیانو تبلیغ کړي یا هغه کتابونه چې قومي او ژبني او سیمایز نفرتونه رافارول هغه کتابونه هم تر ډیره کچې راځي کړي دي کتابخانو ولته په ډیر سولېز ډول په ډیر آسان ورته ویل دي چې تاسو کوشش دی وکړئ نو داس کتابونه په یوات کې بعد چاپ او نشر نشي چې قومي تعصبونه راوفاروي په وطن کې بیا د خشونت او د جګړو سبب وګرځي نو هغه په اندازه باندې کار شوی دا او بلدا د په سرحداتو کې موږ هم د دې لپاره چې کوم کتابونه له بهر راځي دغه کوم کمیسون په موټ او د ځایي ریاسانو د ولایتي ریاسانو په موټ دغه کتابو د کنټرول لړۍ جاري ساتلې ده. مننه رئیس صاحب د کتابونو د خرڅلاو او د خلکو آشنایي کتابونو سره د دې لپاره د فرهنګ د مطالعې د ودې فرهنګ او مطالعې دودولو فرهنګ اړین دی. په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی ترڅو خلک تشویق شي چې هغوی کتاب ولولي او مطالعه وکړي؟ په دې اړه موږ خپل لایحه وظایف کې یو دغه لرو د نمایشګاه په نامه باندې کتابونو د نمایشګاه چې یو بهرني نمایشګاوي دي نړیوالې نمایشګاوي دي یو داخلي نمایشګاوي دي. نړیوالې نمایشګاوي موږ په کال کې یو ځل کوو چې راتلونکي فصلي تم اراده دي کړې ده اوس تصمیم د روان د راتلونکي فصلي ته نړیواله نمایشګاه ولرو غاڼه هوادونه دلته راځي دغه نشراتي مؤسسې او ادارې او کتاب پلورنځي ولا او مو داخلي کم نشراتي مؤسسات چې دي خصوصي دي که دولتي دي هغه هم د سره په جریان کې ساتلي دي او په داخل کې مو نمایشګاوي تقریبا د رسلور نمایشګاوي لا زیاتې په ولایتونو او غني نمایشګاوي د په کابل فلسطین کې تر سره کړی هغه دغه لپاره چې د کتابونو دود یا د مطالعې دود په کې خپور شي ډیر ژور تاثیرات درلودو. یعنی موږ په کابل پوهنتون کې هم نمایشګاه جوړه کړه د ښار په مابین کې هم جوړه کړه او نور دغه ځایونو ته چې پوهنتونونو ته نږدې وو یا نو دغه هلته هم کوشش دی وکړي چې سیرې نمایشګاوي ولرو. اخو خدای ستا ډېر شرغه کړي تاثیرات دا و چې کتابخانو ولا اساسي موږ کله پښتنه وکړه هغه ورته ویل چې د نمایشګاو له مخې زموږ د کتابونو په پلور کې ډېر تغیرات راغلي دي که دا لړۍ پسې جاري وساتل سي او دا رسنیزه سي او ستاسو رسنیو له لارې نور هم پسې نړۍ ته وښودل سي کېدای سي د خلکو طبعا ځینې داسې عناصر سته یا داسې وسایل چې زموږ ځوان قشر له مطالعې څخه بې برخې کړی دی لکه همدغه د نیټ ځینې غیر معیاري کتنې او په هغو بختیاوې که کوشش د دې وسي د دې پر ځای چې مطالعې ته څوک اول کوشش دا وسي د کتاب مطالعه او د انټرنیټ او کمپیوټر او د موبایل د مطالعې پر ډیر توفیر لري ځکه چې هغه په حافظه کې نه پاتې کیږي. موږ اوس کوشش کوو چې ځینې کتابونه په ډیجیټل شکل باندې جوړ کړو کپسونه جوړ کړو او نور داسې پی ډي اف شکلونه جوړ کړو چې هغه لار هم د راتلونکي نسلونو لپاره په کار واچو. مننه رئیس صاحب د مرکې په وروستیو کې به ستاسو شخصي ژوند هم راشو ویل کېږي تاسو هم یو غوره لیکوال یاست او ډېر زیات شمېر اثار او کتابونه لرئ. په دې اړه که لنډ معلومات راکړئ څومره کتابونه مو لیکلي دي او څومره یې چاپ شوي دي څومره چاپ ته تیار دي؟ که څوم د خبره ښه نه ده دا د ځان توصیف دغه خو دا ده چې ستاسو غوښتنې مطابق زه ډېر ماشومتوب مې د کتاب سره ډېره سخته مینه وله او دا یوه طبیعي خبره ده. ځینې خلک داسې وي چې فطرتاً نوښتونه نوښت په ما کې به ډېرو د نوښت په سره به مې ډېر علاقه وه چې باید یو نوښت راولم نو کتاب تر ټولو یو ښه ملګری و ښه نوښت کې راسره ډېره ملتیا کوله. د لومړي ځل دپاره زه تقریبا 14 کلن وم چې ما د کتاب په ژباړه پیل وکړ. یو تاریخي کتاب و دا مې ترجمه کړی تر اوسه هم چاپ شوی نه ده متاسفانه. بیا مې داسې خصوصي نشراتي اداره هم درلوده د جهادي ادارې تر څنګ نو چې په هغه وخت کې ما کوشش دې کاوه چې داسې دیني برخه چې کومې پخوانۍ ژباړې سوي ولي غیر معیاري وي یعنې تحت لفظي ترجمې ولي ما کوشش وکړ چې مفهوم باید ترجمه شي چې عام خلک په پوه شي ځکه چې دا مبتدا او خبر صفت او موصوف په عربي او پښتو کې یو بل توپیر درلودی نو ځینې خلک په پښتو ترجمه علما او سابقین علما وکړي وي هغه په معیار د پښتو نو سره برابر موږ پښتو کې ډېر ښه ګرامر لرو نو دا ګرامر له مخې بس هغه ترجمه خدای سره خلکو کې ډېر ځای ونیوي ځینې یعنې ما دا شروع
رسولات څخه تر قدري او کنز او دوی حتی تر کافي پورې ګڼ کتابونه کوشش دی وکړي په معیاري پښتو وژباړل وژباړل چاپ سول او بیا هغه ورسمه تاریخ سره زما ډیره مینه وه نو مې درې کتابونه مې په تاریخ کې ترجمه کړو چې هغو سره د افغانستان تاریخ له اصحابانو تر طالبانو د رشاد صاحب په دې کې ډېر سره کومک دې کوو چې هغه محور د تاریخ ډېر ګران دی ځکه د یو سړي کار نه ده نو اوس هم دا کوشش وکړئ ځینې د ارګانونو لکه علمي اکاډمي او تحصیلات عالي له استادانو سم کوشش وکړئ چې اوس د جهادي مرحله وه تاسو اوس کوشش سره وکړئ زموږ په کتاب کې یو ځل بیا کره کتنه وسي که ځینې اشتباهي شی وي په جهادي مرحله کې لیکل سوي دي نو هغه هم اوس داسې تر څار لاندې ده چې نور یې پسې معیاري کړو دا پاته برخه هغه تر امیرالمؤمنین هم پرې لیکل سوې وله دا نوره برخه یې پسې پاتې وه او بشپړه سوې ده همدا د افغاني بادشاهانو یو ژباړه کړې ده چې موږ کړې ده بل دا د افغانستان د سره غره تر اصفهانه یو تاریخ را لیکلی ده کمپیوټر سره هم خو د کتابو په جریان کې کمپیوټر سره ما ډېره علاقه وله نو تقریبا ما 3 پروګرام د کمپیوټر وویل بیا مې کوشش وکړی هغه کتابونه چې په بازار کې به ما د کمپیوټر په اړه لیدلي وو ډېر به په لوړه کچه وو او خلک به مبتدیان نه به سوای کولی سره کمپیوټر زده کړي بیا مې 3 کتاب پر کمپیوټر ولیکئ یا مې ولیکئ خپل کمپیوټر خپله جوړ کړئ په دې کې انسټالیشن او پارټیشن برخه ده اسانه په اسانه ډول یعنی له 19 وینډو څخه تر 11 وینډو پورې د ټولو تصویري بڼه ما یو بچی و هغه ته مې لومړی ځل چې دا کمپیوټر سره نه بلد هم کاغذان په لاس ورکړم ماته دوه کاغذانو له مخه وینډو کولی شي که نه شي کولی نو هغه دغه کاغذانو له مخه چې ما را پرنټ کړي د کتاب لپاره د هغې مخې وینډو وکولی نو زه به دې مطمئن شوم چې انشاءالله الرحمن د دې کتاب سره استفاده کولی شي بل مې خط لیکنه په کمپیوټر کې پر MS Word باندې ولیکئ دام ډېر ښه تود بازار به درلودی په ډېر تصویري شکل و خلکو ته ډېر ومنل شو خو ما به کوشش دا کول لومړی به مې بازار کې کتابونه کتل کوم کتاب چې به نیمګړتیاوې درلودي هغه به مې په پام کې نیول یا کوم کتاب چې به ځانګړتیاوې درلودي هغه به مې په پام کې نیول له هغو څخه به مې الهام اخیستی بل کتاب مې چې تر اوسه پورې ما خو فارسي او اردو د همسایګانو په ژبه کې نه ولیدلی د کمپیوټري اصلاحاتو یو کتاب ولیکئ 2000 اصلاحات د 200 پروګرامونو ما را یو ځای کړو بیا مې نو پسې چاپ کړئ د ډېر ښه بازار و زما اقتصادي بڼه دغه عمره قوي کله خدای ستا د 315 ځله ما چاپ کړي نو په دې کې ښېګڼه دا ولسي او د لغاتو د اصلاح تر مابین توفیر دا ده اوس وینډو لغوي معنا خو کرکۍ ته وایي خو اوس که څوک وغواړي نو په کرکۍ کې پسې به ګرځي یا ریسرچ کوي نو په اصلاحي معنا یو پروګرام ده همدغه شان مې ټول هغه په اصلاحات د کمپیوټر سیو د مې ټول 2000 اصلاحات را ترجمه کړل داسې مې مجموعه د کتاب جوړه کړه نو دا کتاب یې څه غټ و بیا مې کوشش کوم اقتصاد ډېر کمزوری و تر 100 صفحو مې راورسوه څه مې سره راکښې کولو هلته مې دا کوشش کوو چې ډېر تفصیلا سي خلک اوس وخت خلک مطالعې ځواک ډېر کمزوری ده نو دا مې هم په نظر کې ساتله چې باید کتاب ډېر غټ هم نه وي ضخیم هم نه وي څخه ګوارو ته خطا سي او ډېر پیچلي الفاظ او اصلاحات او لغات هم نه وي کې پکښې چې پاته سي نور نو پر دیني برخې تر څنګ مې پر یو څو نور تاریخونه راولیکل یو مې تر اوسه لا بشپړ سوی نه ده د انسانیت تاریخ له ادمه تر دې دمه ډېره برخه کړې ده ځکه دیني تاریخونه کې ما لیدلي دي زرګونه میلیونه کاله وړاندې انسانان او کله چې د مفسرینو له مخې موږ ته ګورو د آدم علیه السلام عمر تر 1900 څوک نشي پورته کولی نو هلته میلیونونه ته رسېدل د زرګونو پورې ده دغه یو رښتینې لړۍ مې راپیل کړې وه چې له ادمه تر دمه د انسانیت تاریخ او یو بل کتاب مې لیکلی و چې جالبه موضوع تر چا کار نه کړی د حق او باطل جګړې له ابلیسه تر انګلیسه یعنی مجموعاً تر لسګونه کتابونه په دې کې اوس بل 15 کتابونه چاپ دي دا نور تقریبا دغونه به نور وي هغه چاپ اوس هم راسره رئیس به د لاسته راوړنو په هکله مو راته ووایاست کله چې تاسو بیهقي ریاست ته راغلي یاست تر اوسه پورې مو کومې لاسته راوړنې درلودې مننه بیهقي ریاست متاسفانه زموږ په راتګ سره بیخي ډېر له کاره لوېدلی ولو یعنې هېڅ یوه برخه څومره چې له بیهقي سره ښایي او بیخي یو مشهور ادرس و د کتابونو د چاپ تعلیب و تصنیف ډېر څه پکې پاته و کوشش هم وکړئ ته باور وکړه د بیهقي د لومړۍ ورځې ما ته دې مسؤلیت له سپارلو څخه موږ تر 391 که 3 پورې به رسېږي پیشنهادونه کړي دي په جوړولو کې چې بیهقي بیرته فعال کړو اکاډمیک حیثیت باید ولري نو د لپاره موږ د قرآن کریم چاپ
د تفسیر چاپ چې تقریبا قرآن کریم چاپ زموږ تر 18 قسمه نسخې 3 لکه پورې چاپ وي. همدارقم پښتو کابلی تفسیر او دري ژبې کابلی تفسیر د هم په معیاري ژبه باندې موږ ترتیب کړی ده. فارسي چاپ ته پښتو ان شاء الله الرحمن په سږ کال کې ورکوم. دوم موږ د سالنامې په برخه کې کوشش کوو سالنامه مخکې داسې و چې وزیرانو تر کچې پورې د دې بیوګرافي کې د تاریخ په ډول کې ثبت کېده. اوس موږ دا کوشش کړی دی چې له ماینانو له کچې رانیولې تر والي او امنیه او لیوا مشرانو فرقه مشرانو او رئیسان صاحبانو پورې ټول بیوګرافي او د دې لنډ تاریخي برنامه سره ثبت وساتو. د همدې له مخې نو تقریبا تر 150 کتابونو چاپي اثار ناچاپ اثار اوس چاپ تیار کړی دي چې ان شاء الله الرحمن په دې 3 میاشتو کې به موږ بشپړ چاپ کو. او نړیوال په کې مختلف بخښونه دي، فرهنګي او کلتوري او دینی هر بخښ چې ولس ورته غوښتنه وي او ولس غواړي دا مطابق موږ وړاندې کوو. د همدې ترڅنګ د خصوصي ناشرانو په خوانی ډول چې کومولو هیڅ خصوصي ناشرانو او کتاب پلورنځانو هیڅ یو مدیریت حتی نه درلودی په افغانستان په کچه باندې. هغه د فارم د امریت تشکیل کړی چې اوس موجوده خدماتي امریت ورته جوړ کړی ده چې د دې ټولې چارې بل همدغه مخې څخه کنټرول او څارل کیږي او د دې سره بل همدغه مخې د کاغذ په ارزانه کولو کې په نور لوازمو کې د سره مرسته کوي تر څو د دې ژغ تر حکومتي چارواکو ته ورسوي. همدا ډول د کراکتنې یوه کمیټه وغوښتله چې بهیقي جوړ شي او اکاډمیک حیثیت بهیقي ولري. په دې کې به د ټولو بخښونو که طبي که ساينس وي که جیولوژي بیولوژي جغرافیه او هر برخه وي د هرې برخې یو مسلکي سړی یا 2 کسان به موږ سره د کراکتنې په کمیټه کې په رسمي ډول دلې کار کوي. همدا ډول هم د کتاب مخکتنې راتلونکي لړۍ را شروع کړې ده. کوم کتابونه دي مخکې اصول خدا اوس کتاب کتنه به د کتاب چاپولو وروسته کې ده. موږ که چیرې مخکې اوس کوم عیبونه چې په کتاب کې ستونزې وي هغه هم حل شي د لیکوال لپاره به هم دغه نه وي. نو د کتاب کتنې لړۍ ان شاء الله الرحمن په راتلونکي 2 جمعې کې پیلېږي. او بل نمایشګاوې موږ درلودې تېره څو ولایتونو کې موږ څو نمایشګاوې جوړې کړې. په بامیان کې ستاسو اداره موږ سره وله نشرات خبر شوي دي او په میدان مرداګو کې نمایشګاه جوړ کړې ده. په نورو ولایتونو کې هم متاسفانه خو د یخ لړۍ تونده شوله د هم پرېښود تر پسرلي پورې. نو پسرلي ته موږ وایو جهاني نمایشګاه یا نړیواله نمایشګاه هم لرو چې ګڼو هېوادو سره خبرې روانې دي چې هغه دغه د خصوصي ناشران او ځینې کتاب پلورونکي راځي دلې زموږ سره ګډون کوي. د همدې ترڅنګ د طالب ترجمې نوی امریت تقریبا په ټولو علمي وزارتونو کې زموږ په وزارت کې نو په دې 100 کلونو او 80 کلونو کې دا ایجاد کوي. اوس په کار تر 8 ژبو پورې ژباړن موږ سره کار کوي په رسمي ډول د کتاب ژباړه او تعریف تصنیف او تخلیق او تدوین او ترجمه کې کار جریان لري. بل دا چې موږ په د ولایتونو په کچه باندې په ولایتونو کې اته کتاب پلورنځي اوس فعال کوو چې تر اوسه پورې نوي هغه ټول له کار ولیدلې ولي تر اوسه پورې د 10 کال کې چې کار نو باندې کړی. نو اوس اول په زونونو کې جوړول هغه ورسره ولایتونو د لړۍ غزو او په شهر کې چې کوم کتاب پلورنځي دي هغه غړنګونی ځای تعلیمي ځایونه ته رانکلو. دغه چارې تقریبا نیمه ترتیب شوی دي. همدا ډول د کلیزه زموږ د ریاست له خوا څخه چاپیږي. دغه کلیزه موږ له یوې خوا عواید هم لري چې هر پروپ یا د دې هر یو سافټ موږ دولتي او غیر دولتي ان خصوصي ارګانونو ته د 3000 په بدل کې ورکوو اجازه ورکوو د چاپ کې. همدا ډول موږ په مزار شریف کې حتی زموږ د وزارت د لومړی لاسته راوړنه و چې موږ یو ته 1580 متر ځای درلودی د بهیقي چرای په نامه باندې. پر همدغه چرای باندې موږ اوس 8 منزله یو ماڼۍ ودانه وو تجارتي ماڼۍ چې په دې کې یو منزل خصوصي ناشرانو ته ورکړی دی چې دوی په مناسبه کرایه هغه ته ورکوي او یو منزل د بهیقي مدیریت او د ځایي او رئیس دفاره ټاکلی ده. او په دې کې بیا 2 سکرینه غوښتنه ځینې کړې ده په د شرطنامه کې چې 2 سکرین د اعلاناتو لپاره لري چې یوې د یو مخ به د روضې شریف په خوا باندې خلاصي بل به د ښار چې ورځني اعلانات به له همدغې لارې څخه خپرېږي د کلتور وزارت. نو دا لړۍ اوس
داوطلبي او اعلاناتو سیستم ټول پای ته رسیدلی د تایسوي د اوس ان شاء الله الرحمن په دې میاس کې چارې عملی ډول پسې شروع شي دا وته منځله ځای به جوړ شي لغه پر څنګه د دلې دلته ځینې موږ د وزارت مربوط مارکیټونو مځکې سته چې ناشرانو سره وعده کړې ده چې هغه ته یو خصوصي مارکیټ ناشرانو ته جوړ کړو که وګورو په هر هیواد کې د کتابونو یو خپل بازار لري موږ د کتابونو د پاره هیڅ بازار نه لرو د موږ بازار کې چې موږ وکړو چې د کتابو ډیر توهین د پکې یو ځای اچارو سره خرڅي بل ځای نو د سی وړ شم سره خرڅي د کتابو خپل اصليت لاس اور کړی ده موږ کوشش کوو چې کتاب فروشانو ته او ناشرانو ته یو غټ مارکیټ جوړ کړو لارې څخه به د کتاب پلورنځیو یو اسانه لار وي هم د کتابونو د تعظیم په خاطر یو شی او هم د کتابونو بازار معلوم وي په کې د ځینې د کومې کتابخانې چې دي د کتابخانو د مهار د لپاره موږ کوشش دې کړی ده هغه ته مکتوبونه د رجستراسي کتابونه چاپ کړي چې هغه د ولس غوښتنه وي دا کتابونه ما چاپوي چې هغه تاسو ته هم نه خرڅېږي او د ولس غوښتنه هم نه وي همدغه لړۍ اوس کوشش موږ کوو یو کمیسیون جوړوو چې په دغه کمیسیون کې به متابع کاغذ پلورونکي او ناشران خصوصي دغه ګډ کمیسیون جوړیږي کوم کتابونه چې د خکېږي هغه به موږ د کتابونو د ارزیابي کمیسیون په شمول لمر سره همکاري کوي بل که به کې خپل یو کمیسیون جوړ کړی د کوم کتابونو چې چاپ سپارل کیږي هغه باید مخکې تر یو نظارت فلټر ووځي چې د کتاب د چاپ وړ ده کنه د خپل اصول د چاپ تعلیف او تصنیف لمخې صحیح د املا انشاء سي د چاپیر د کمیسیون تیار کړی او لا راورسته یو شی مش خدای ستاسو ډیر جالب ده هغه دغه چې دلته تر اوسه پرې د کتابونو کوم چاپېدو په دې کې د تعلیف او تصنیف او تخلیق او تحقیق او تدوین ترجمه د دې فرق شانه سوای کولای اوس مور یو داسې سیستم ورته جوړ کړی دی چې کوم لیکوال کوم په هر فن کې کوي کې په طب کې کوي کې په ادب کې کوي کې په بل دینی برخه کې کوي د کتاب معیار باید معلوم وي دا اوس تعلیف د تصنیف د ترجمه د تدوین د تخلیق ته سدي دغه زموږ یو ټول شنه وشو دغه لپاره بلم دا کار وکړي چې ټول ولایتونو ته موږ د غوره کتاب او غوره لیکوال مکتوبونه د وزارت په حکم لېږلي دي چې موږ ته په هر ولایت حتی د هر ګوډ هر ولسوالي هر کلی کې که ښه لیکوال او ښه کتاب موږ ته معرفي کړي چې موږ دا کتاب ورچاپ کړو نو همدغه زموږ مختصرې لاسته راوړنې وي ډېره مننه رئیس صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسو لنډ پیغام اورو په هیوادوالو ته پیغام څه دی موږ خو تر ټولو لومړی له هیوادوالو څخه هیله او امید ارزو دغه ده چې د مطالعې ځواک په قوي کولو کې را سره مرسته وکړي زموږ هیواد د 40 کلنۍ جګړې دومره ځپلی ده او هر هیواد کوم ورته وګورو خصوصا د خپل همسایګانو ته هغه له علمي پلوه بډاسوي د بیا ورسته نه بیا نورې مراحل طی کړي دي که چیرې موږ ته علمي کچه کمزوري موږ نشو کولای چې نړۍ سره یا سیالي وکړو یا پرمختګ وکړو د همدې پرمختګ لپاره یوازینی زما په فکر زما په خیال کتاب دی د کتاب سره مطالعه ده او له کتاب سره مثبته ګټه پورته کول دي نو د خو اول دا غوښتنه کوو چې مطالعې ځواک په ځان کې کوي کې او مختلف کتابونه وګوري له خلکو څخه چې په نورو ژبو باندې قادر او مهارت ولري ښه جالب کتابونه ترجمه کوي موږ ان شاء الله رحمان په چاپ کې کوشش وسره وکړو حتی خصوصي اداري چاپ کوم دي ټول دا کوشش کوي چې جالب کتاب وژباړي او مؤلف ته حق الزحمه هم ورکړي موږ هم داسې کولای شو چې د سر په دې له خصوصي نشرانو سم غوښتنه وکړو چې د سره به د ژباړو مختلف کتابونو کې حتی د ځینې هیوادونو کې داسې دي چې په خارج کې مثلا په اروپا کې کتاب چاپ شوی نه دی بیا ژباړلی وي خو زموږ داسې موږ یو خبره ډېره د کولو وړ ده هر کتاب هم باید ونه ژباړل شي په ایران کې نن کوم ستونزې پیښې دي د هر کتاب ژباړې پیښې دي اوس د ایران خلک کوشش کوي چې خپل هیواد اروپایي غوندې یو سیستم جوړ کړي ایران ته ډېر خنډ جوړ کړ ځکه دوی په کتابونو باندې مهار نه وو زموږ یو کتابونه د مهار لمخې چې هر څه د وطن او مینه او د کتاب د تعلیم مینه په پام کې نظر کې سره ونیول شي جالب کتابونه ترجمه سي تکراری نه وي او په اسانه ژبه باندې ترجمه سي وي وس هم خلک ستاسي مطالعه کوي نو موږ ډیر کوشش کوو چې موږ په نمایشګاو کې خلک را سره ملګري سي کوشش کوو د خصوصي ناشرانو خصوصا د هیله لرو چې د کتاب په چاپ کې ډېر دقت وکوي هغه کتابونه چاپ کړي چې ولس یې غواړي هغه کتابونه چاپ کړي چې ولس راتلونکی پکې نغښتی وي او له تاسو څخه هم ډېره هیله کوو
چې په دې برخه کې د کتاب په خپراوي کې راسره لکه څنګه تاسو اوس دومره مهرباني کړې ده او موږ ریاست دومره پیښه را کړې ده راغلی تاسو هم ډیره مننه کوو او نړۍ هم ډیره مننه کوو تاسو هم دغه غوښتنه کوو چې د کتاب په خپراوي کې راسره مرسته وکړي کتاب ډیر مهم ده ما د 2-3 ورځې مخکې د وزارت صاحب سره یو کتنه هغه ته د کتاب د ارزښت په خاطر ویل چې د ځینې داسې ریاستونه دي په برخه باندې بستر ریاست وي او کتاب دومره مهم دی د کتاب ریاست د همدا یو ریاست موږ لرو باید د کتاب لپاره ډیر څه موږ درلودای او حتی د مهنت په کچه باندې وای حتی د لوی ریاستونو په کچه باندې وای ځکه چې کتاب یوازینی کتاب دی چې د سړي ژوند یو لمحه د کتاب مطالعه د سړي ټول ژوند بدلوي په سړي کې انقلاب راولي او څنګه انقلابونه دي ټول هم دغه کتابونو تر به کچې بولي نو ولسم دغه غوښتنه ده چې د کتابونو مطالعه ولري او په کتابونو ژباړې مرسته وکړي موږ ان شاء الله الرحمن په چاپ کې ارڅو همکاري ورسره کوو په دا اوس کې موږ د کراکتنې کمیټه تشکیل کړې ده کوشش دې کوو چې له هر بخش څخه د انجنیری طب ساينس له هرې برخې څخه یو یا دوه کسان علمي کسان مخور کسان په دې کمیټه کې را سره واخو ترڅو بهیکی او اکاډمیک مرکز وګرځي یعنی موږ بیا له همدغه لارې څخه د هر چا کتاب سي په اسانه وړیا ډول به هم څارنه ورکو هم به کتنه کوم د املا او انشاء او ټولو د تعلیف او تصنیف او تخلیق له ټولو برخو څخه به موږ همکاري ورسره کوو د کتاب باره کې موږ یو نوښت شوونکی د تعلیف ترجمه لپاره دغه سي نوې امر تشکیل کړي نورم کوشش کوو چې په تبلیغاتي برخو کې هم وکولای شو چې په لوحې په بازار کې د دې لپاره جوړي چې خلک ځوانان دي ته وهڅوي ډېره زیاته مننه رئیس کور مننه مننه ده فقط تاسو هم مننه